بسم الله. بارہ سی برادہ شروع نبارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. دې کې الله پاک خپل نعمتونه بیانوي خپل بندگانو ته چې بندا ته دې رب ول نعمتونو ته وګوره او ته خپل ځان ته وګوره چې ته د چا ملګری د چا سره محبت کوي د چا خبره مانی. نو الله پاک فرمایي وما من دابة نشته هیڅ دابا ویل شي هر جاندار شي ته چې په ځمکه باندې ګرځي. نو وړو کې غونی اسره سره میږي وړو کې غونی اینې نه ونیسه تر غټو مخلوقاتو پورې دا ټول پکې راغلل چې هغه په انسانانو کې په ځناورو کې دا ټول غټ مخلوق چې د هغه په دې کې راغلل وړو کې هم راغلل. الله پاک فرمایي وما من دابة نشته هیڅ دابا فی الارض بزمکه کې. اور بل دین دا معلومیږي چې اسمان کې مخلوق شته خو د اسمان ولا مخلوق خوراک نه کوي هغه خوراک نه کوي. وما من دابة نشته هیڅ دابا نشته یو جاندار شي نشته په ځمکه باندې تلونکی شي الا علی الله رزقها مگر دی الله په ذمه باندې دی هغه ول رزق ورکول هم الله په ذمه باندې دی. اور بل ويعلم مستقرها ومستودعها الله پاک ته علم دی د دوی عارضی ټکانې ولا د دوی مستقل ټکانې ولا دې بسو تفسیرونه کړي وي. عارضی ټکانا لکه یو سړی په یو ځای کې مسافر وي او مستقل ټکانا چې یو ځای کې ته مقیم ډیر وخت روي. همدغه شان عارضی ټکانا د پلار ولا ملا اور مستقل ټکانا هغه د مور ولا خېټه اور بل عارضی ټکانا هغه د مور ولا خېټه رحم شولو اور مستقل ټکانا هغه دنیا شولا. عارضی ټکانا دنیا اور مستقل ټکانا قبر. عارضی ټکانا قبر اور مستقل ټکانا هغه آخرت. نو دا ډېر معنی چې دی هغه شوی دی. الله پاک فرمایي چې ما ته دغه ټول مخلوقات ولا چې دغه میګای بونن شپه کوم ځای کې تیروي اور دغه سړی بونن شپه کوم ځای کې تیروي اور دا بو میاش کوم ځای کې تیروي کال به کوم ځای کې تیروي مړکیږي بوچی ته کې الله پاک فرمایي چې دا ټول ما ته علم دی. به دا ټول سرنګ وي ته یادي چې کلن فی کتاب مبین دا هر څه وخت لیکل شوی دی په لوح محفوظ کې. وهو الذي خلق السماوات والارض اور هغه الله دا هغه ذات چې هغه اسمانونه او زمکه پیدا کړی دي فی 6 ایام د شپې ګوریزو په مقدار کې ځکه چې هغه ټیم خبريز نه وي نو د شپې ګوریز په مقدار کې پیدا کړی دي. وکانه عرشه علی الماء اور په هغه وخت کې د الله ولا عرش په اوبو باندې وو. اوس اوبونه مطلب دا نه چې الله عرش په اوبو باندې اچولې دی نه لاندې ټول ازمکه اوبوي اور پاس اسمان پاس یو لاندې ټول اوبوي اور پاس د الله عرش نظمکه و نه غرونه و نه اسمانونه و. نو دا د شولې کا چې دغه عرش نه پاسه په اوبو باندې پروت وي حالانکه اوبو باندې نه بلکې د اوبو او د الله عرش میانس کې بل سره رکوټ نه او څه حایل پکې نه و.
لیبلوکم اوس مونږ تاسو الله پیدا کړی زمکه اسمنونه پیدا کړی ویلې پیدا کړی دي مقصد یې څه دی صرف خوراک ساکته چې نه لیبلوکم چې الله دې تاسو امتحان واخلي چې په تاسو کې ایکم احسن عملا په تاسو کې ښه عمل څوک کوي په تاسو کې بهتر عمل څوک کوي د ځکه ګوره الله پاک داسې نه فرمایي لیبلوکم ایکم اکثر عملا چې په تاسو کې ډیر عمل څوک کوي الله پاک ډیر ته نه ګوري الله پاک ښه عمل ته ګوري او ښه عمل هغه دی چې هغه د نبی علیہ السلام سنت مطابق وي ولئن قلت اور اے نبی علیہ السلام کچیر تا خلق تا اویل کفران تا انکم مبعوثون من بعد الموت چې تاسو به د مرګ نه بعد بیا او چتولای شي ليقولن الذين كفروا الله پاک اول نه خبر ورګي چې اے نبی علیہ السلام خام دغه کافران یی ان هذا الا سحر مبین دا نور څه نه دی مگر دا کلا او جدودا ان دغه قران چې د اخرت تذکرہ پکې ردا خو کلا او جدودا الله پاک فرمایي چې کچیر زه دوی نه عذاب لغونه ورستکم نو دوی وی چې د عذاب څه شي وسار کړلو بدا اعتراض هم کوي ولئن اخرنا اور کچیر مونږ مؤخر کو عنهم د دوی نه العذاب عذاب الى امه دځکه امت په معنی د عرسی یعنی زمانی سره دی یو زمانی معدودتين یعنی څو پشمار سره یا څو زمانی پورې زری دوی نه عذاب ورستکم لا یقولن نخام خابدو یی ما يحبسه د عذاب څه شي وسار کړل اے مسلمانانو ر باندې را ولې کله برسي الله پاک فرمای الا دا یاد وستی یوم یاتیهم چې کله راشي هغه عذاب لیس مصروف عنهم به هغه پس کې دن کې نه د ګرځیدون کنه د دوی نه وحاق بهم رغیر بو کې دوی ما هغه عذاب کانوا به یستهزئون کوم پر به دوی استهزاء کوله الله پاک فرمای ولئن اذقنا کچیر مونږ ور وسکو الانسان یو ناشکر انسان ته منا د خپل طرف نه رحمت ثم نزعناها منه بدغه رحمت زو پس بیا زنه واخلم چې دای په دی وخت صبر نه کوي بلکې انه لا یئوس دای په دی وخت مایوس وي او کفور ناشکر وي مونږ تاسو خپل ته وګورو یو نیم سړی به ټول عمر خوګه خوري الله پاک به اخر کې هغې نه خوګه ونیسي بزینه بعد اته شکر دی خوګه به نه خوري ټول عمر به مالګ نمکین شیان خوړلی وي اخر کې به هغې ته بلډ پریشر ولګي چې ته به دینه بعد نه خوري همدغه شان ټول عمر به غویړ خوړلی وي اوس صرف لنکي بیماري در کې ردا شي چې دا هغه مخوره نو دی کې دای چې یو نعمت الله ورکړی وي او واپس بیا ځنه واخلم چې دی کې نه شکر انسان شي بیا مایوس شي نا امید شي اور بیا ناشکری کوي اور د سینې چې بس دمر ټیم پورې الله پاک ماته دی فائدې او چتونو مکار راکړه ز په دی باندې هم شکر وباس کما باندې مال ک بند خو نور ډیر شین ماته کولاو دی کما باندې خوک شای بند خو نور ډیر شین ماته کولاو دی نو سړی په دی باندې سوچ کوي الله پاک فرمای ولئن اذقناه نعماء کچیر دوی ته زویر وسکم نعمت بعد ضراء بعد کې تکلیف نه مست هو چکم تکلیف دي ته رسیدلې وي چې کله ز تکلیف زنه لری کوم خوشالي ور باندې راولم به د سنی چې الله را باندې راوسلا بلکې سي ذهب السيئات عني لاړل تکلیفونه د معنا لاړل تکلیفونه د معنا الله پاک طرف ته نسبت نه کوي چې انه لفرح نو پدی وخت دای تکبر کوون کوي فخور اور دای فخر کوون کوي الا الذين خدا د کافرانو عادت دی اور دغه عادت نشته دی په هغه خلق صبرو کوم خلق چې صبر کړي دي او عملوا الصالحات اور کوم خلق چې نیک اعمال کوونکي دي اولئک لهم مغفرة دغه خلق دی پر مغفرت هم دی او اجر کبیر اور دوی دی پر لوی اجر هم دی بس دی الله پاک فرمایي وما من دابه نشته یو پس مکه باندې ګرځیدون کا شای وما من دابه نشته یو ګرځیدون کا شای فی الارض پس مکه کی یا نشته یو جاندار شای پس مکه کی الا مگر علی الله تعالی باندې دی رزقها د حقی رزق ويعلم اور الله پاک ته علم دی مستقرها د هر شی مستقل ټکانه ولا او مستودعها اور د عارضی ټکانه ولا
کل دا هر څه فی کتاب په کتاب مبین واضح کې لیکل شوی دی. قرآن بل حدیث شریف کې رسی وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، یو نفس ته امر پورې مرګ نه رسی څومره پورې چې هغه خپل رزق پوره کړی نه. فاتقوا الله، دی الله نه وډر شي، حرام مګټي. واجملوا فی الطلب، اور خا طریقہ اختیار کړي رزق په تلاش کوونو کې. وتوکلوا علی، اور په الله باندې توکل وکړي. نو دی کې فرمای وهو الذی، الله پاک هغه ذات خلق السماوات چې هغه پیدا کړی دي اسمانونه، والارض اور زمکه، فی 6 ایام په شپږ ورځو کې، وکانه عرشه، اور په هغه وخت کې دی الله ول عرش علی الماء په بو باندې وو. د زمکه اسمانونه انسانان ویل پیدا کړی دي لیبلوکم چې د تاسو امتحان واخلي، ایکم چې په تاسو کې څوک احسن عمل بهتر عمل کوي. ولئن قلت، ولئن کچیر قلت تا اویل ای نبی علیہ السلام چاہتا کافرانو تا انکم چې بشک تاسو مبعوثون روچت ولی بشی من بعد الموت مرگ نباد لیقولن نخام خاب وی الذین حق خلق کفرو چې کافران دی ان هذا ندی دغه قرآن الا سحر مگر دا جدود مبین واضح. الله پاک فرمی ولئن اخرنا کچیر مونږ ورست کړلو عنهم د دوینا العذاب عذاب الى امه معدوده، هغه نیټه مقرره پورې، هغه وخت مقرره پورې. چې لا یقولن نو خامخاب دو یای ما يحبسکم شي عذاب ایثار کړلو. الا اور دا یاد وسطی یوم یاتیهم، فکم وریزی باندې چې دوی باندې راشي د عذاب، لیس مصروفا بهغه نه د ګرځیدون کې نه د لری کې دون کې عنهم د دوی نه، وحاق الرغیر بکی بهم دوی ما هغه عذاب کانوا به یستهزئون کوم شبر بچ دوی استهزاء کوله. ولئن اذقنا، اور کچیر مونږ ور وسکو الانسان انسان ته منا د خپل طرف نه رحمتن رحمت، ثم نزعناها بدغه رحمت مونږ زنه واخلو منه د دینه، انه نو بشک دغه لیئوس بنا امید وی کفور اور نشکری کوونکی. ولئن اذقناه، اور کچیر مونږ ور وسکلو نعما نعمتنا بعد ضراء، بعد کې د تکلیف نه، مست هو چکم تکلیف دي ته رسیدلې وي، د هغه تکلیف لري کوونو نه بعد کوم دوی ته خوشالي ورکو. لا یقولن نو خامخاب یی دا دوی ذهب لاړل السیئات تکلیفون عني دی معنا، یعنی الله پاک طرف ته نسبت نه کوي. نو مونږ تاسو ته پکار ده کوم تکلیف چې تانه لری شي بس وای چې دا الله رانه لری کړلو، ایڅ شي دی وجنه بس فلانکی امداد دی وجنه، فلانکی ګولۍ دی وجنه، فلانکی ډاکټر دی وجنه، دی فلانکی دی وجنه الله پاک دی مانه دا تکلیف لری کړلو. انه بشک دغه انسان لفرح، نو په دی وخت د تکبر کوون کوي، فخور اور د فخر کوون کوي. الا الذين، مگر هغه خلق د سینه دي صبرو چا چې صبر وکړلو، عملوا الصالحات اور نیک اعمال وکړل، اولئک لهم دغه خلق دی پر مغفرت ته، واجر کبیر اور لوی اجر دی.